السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره په مجلس کې ناست و. یو نفر علی سلام یې وویل، هغه وروسته دغه کلمات یې وویلې: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ان يحمد وينبغي له. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه صحابي ته مخ راواړو، ورته ویل: کیف قلت؟ څه ډول توري دې وویل؟ صحابي بیا ورته مقرر کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ورته وایي: والذي نفسي بيده، زما دې قسم په هغه ذات سره وي چې د محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم روح د په قبضه کې دی. لقد ابترها 10 املاک، لس ملائکو کوشش وکړي چې د دې ثواب ولیکي، ثواب یې نه سوی لیکلی لکثرت ثوابها. دغه دومره ثواب و چې لس ملائکو نه سوی لیکلی. ملائکې هغه کار کولی شي چې یوه ملکه د ټول انسانانو په سر کار کولی شي، نو د دغه کلماتو ثواب د ملائکو نه سوی لیکلی چې هغه ټول ملائکې کلهم حریص، ټول پر دې باندې ډیر کوشش کاوه علی ان یکتبها چې ویې لیکي، نو دې نه سوی لیکلی. حتی رفعوه الى ذي العزة، بیا د الله جل جلاله حضور ته تشریف راوړی چې یا رب دا خو داسې کلمات د دې سړي په خوله راوتلي دي، موږ یې نه سو لیکلی. الله جل جلاله څه ورته وایي: فقال اكتبوها كما قال عبدي وعلي جزاؤه بها. دا رنګ یې ولیکئ چې صرف کلمات د ده په خوله راوتلي دي، جزا او ثواب یې ستاسو په وس نه دي پوره چې ورته ولیکئ، جزا او ثواب بیا زه ورکوم. نو محترمینو، دغه کلمات دي که همیشه نو سوالې راځي په ژوند کې ووایو، باید په ورځ کې ووایو. دا هغه کلمات دي چې لس ملایکې ثواب نشي لیکلی. سبحان الله سبحان الله. چې یو سړی سلیریز کانټې متصل غږېږي، یوه خبره د ملایکو څخه نه پاتېږي لیکي او نه په ستړي کېږي نه ځینې ورکېږي، ولیکن د دغو کلماتو ثواب ملایکې نشي لیکلی. حدیث رقم 2 په صفحه نمبر 114، رياض الجنة في أفكار الكتاب والسنة للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمة الله عليه. كتاب على هدي مصطفى في قراءة كلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.